مالدارو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو تلاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو تروت یو تمه غورځوي زمونږ علاقه کې وادو نو بینډ ور سره او دا سرو جامو والا بینډ وروته چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو اورځي هلکه دا ولي یاره چې څوک هلکان دي دا هلکان ستا په ښځه واچو د سپي بچیا مولیان اوس د لور د واده کارډ چاپ کوي مولیان راشي چې په دواګانو رسخت کوي غریبه کمزورې ده داسې سنډاګیله ورکړې ده جماعت تم چې هین استاد راشي نو او چونیا تا په خزان دا چڼې واچو جماعت ته جرجه چڼیا دا پوزه ولې نه دی غوړېدلې دا جماعت ولې ګنده دی په تاسو تندر پریوته دی خو ته صفا کا کنه تاسو په ګرنیټ لګېدلې جماعت ترانه نه وځي او خیرونو جارو راوالو جاروی کا کنه په خوا به ګیر خړېلو په دې موټر سایکل خزي ګرځولي اوس ګیری والای په ما چلته تیریږي نو موټر سایکل رو کې خزي تمام خي چې دا د استاسو دشمن نه یو ته چې زه خودم نه ورته مې ورکه ګیرو والا نو دا ګیری چې اوس زګورم کنه نو ما ته دا خان خبره را یاد شي یو طالب ته ویلي مولا صاحب ستا دا ګیره خده که زما د سپي دا لکۍ خده هغې ورته ما ته پته نشته ولې وی که ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان تیر نه کو ستا دا د سپي لکۍ کې ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس په کله راځي ما کې او ما اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم نو دې ګیرې نه مې نیولی ورته هم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی نه داس وی خان را وی کینو دا خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسي حفاظت یې کوي چې مه زنانه ده چې لاس دې پیونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابل ورځ راسې دا ډاکي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابل ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولې دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي
که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډې نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته وی پلانی دې ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېرو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای که نه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال رسول الله وای هغه چړیا مړیا دی دا مردار چې مړ شي دي ټولو مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته ووایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملاوټه به دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډې لارې کې واچوتي بوی ولې لکه وې تا په فوټپاث ګاډې روان کړي او زنانه نشي تېرېدی دغه زنانه په تاسو ډېرې وجاړه امین کوي دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپاث باندې زنانه نشي تېرېدی 60% به الیکشن ښځې کوي 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړي او تاسو به ښځو له ګرځئ چې نه زمونږ ترور ولاړه نه او زمونږ ترور ده او خور ده او پلانې ده 60% دا به در سره ښځي مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوې آل مفتی صاحب په آرام کېنه په دغو کې به زه څه کوم په اسمبلی کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښه ما ته بس په آرام کېنه توبه م نه لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي اوس نه لګیا یې ګډېږئ اور ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انت شاہ جی انت سے کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جاتی دیکھا وګوره څوک چې کمزوري او ښځې نشوې پاس کولی نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غولانځورې پاتې دي ما په تقریر کې یو ورځ جمعه کې ووی مال خدای وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کوي نو یو بوډا سړي ما ته وی جي په دې مې عمل کړی زه خو په ښځو باندې وروختم څنګه پې وروختې بیختي ویل خو را روانه وه ډله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته پې ورټېلا شو نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي
او بیا لاس هغه خدي کم دی کې پاسو درګه زه پوره نقشې درته جوړم او بیا ورته